السلام علیکم. نننی ویډیو کې زه تاسو سره یو ډېره مجربه وظیفه شیر کوم او دا ویډیو تاسو ته پلی کوم په دې کې مولانا صاحب ډېره یوه زبردسته وظیفه ښیلې خصوصا لاعلاجه مریضانو لپاره کوم چې ډېر تنګ شوي ډاکټرانو باندې ګرځېدلي او هغو دپاره دا ډېره مجربه وظیفه ده ډېره مزیداره وظیفه ده. زه خپله هم دا وظیفه کوم او ډېر مجرب عمل دی او اسان هم دی 314 پورې ویل شي او دومره ګران نه دی او دا وظیفه به تاسو ته مولانا صاحب والا دا ویډیو چې پلی کوم نو دې کې به دا وظیفه تاسو خپله واورو دا ویډیو چې پلی کوم دا واورو نو هغه نه بعد به بیا راشي وظیفه ده او ما ډېرو ملګرو ته ښولې ده او ډېره مجربه وظیفه ده او ډېر لا علاجه مریضان پې الله تعالی ښه کړل ریزلټ یې موږ ته ښکاره دی نو دا وظیفه ده د شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحم الله جنت البقیع کې دفن دی عثمان غنی رضی الله عنه خواته دا ډېر لویه هستي تېره شوې دا د هغې دا وظیفه ښولې چې دا د هرې بیمارۍ دپاره اسانه وظیفه ده لا علاج مرض چې ډاکټران یې بالکل وله بس چوټي وله ورکي جواب وله ورکي چې بس کور ته یې بوځئ بس دا دوا ورته کوي هغه مریضان یو درې خو زما د سترګو وړاندې په الله ښه کړي یو دوه کسان چې هغه د کرونا سخت بیمارانو او پیپړې بالکل ختمې شوې 0.9 صرف 0.9 پیپړې پاتې یعنې تقریبا 99.1 سمثینګ دغه پیپړې ختمې شوې هغه بالکل ختم ډاکټران وایي چې پیپړې دوباره نه ریکور کېږي هغې ولم دغه ورکړه 24 غنټې به ورته اکسیجن لګېدل نو دغه هغه ملګري ته زه لاړم دغه تپوس لاو ما ورته دا وظیفه ووایي ما دا پابندۍ سره کوه یقین سره یې وایه هغه هم خو یقین و په دې باندې نیک سړی و هغه یقین سره دا وظیفه شروع کړه او ما ورته 313 پیرې ووایي چې دا به 313 پیرې وایي مخکې رستو 3 ځله به درود شریف وایي هغه خو به بس 24 غنټې به وي ټوله ورځ رب العزت په میاشت کې دننه هغه ښه کو او پیپړې اوس 100% کار کوي دغه شان یو بل مریض و هغه زړه چې نو ختم شو 20% پاتې هغه ته مې ووایي دغه تقریبا 80-85 سال عمر بابا هغه هم دا وظیفه شروع کړه زړی چې نو بالکل 100% اوس کار کوي مریض یې لا علاجه مریض او دا د 313 پیرې کم از کم وایي یا الله یا سلام یا قوی یا الله یا سلام یا قوی 313 پیرې د دا وایي هر ټایم یې ویلی شي 24 غنټې کې څه ټایم وایي 313 پیرې یا الله یا سلام یا قوی مخکې رستو 3 ځله درود شریف او ښه دا دی چې اوبو باندې دم کي او ټوله ورځ هغه اوبه څکي او په ځان باندې هم دا چوف کي انشاءالله الله تعالی به وله روغ صحت نو دا ویډیو تاسو وکړه مولانا صاحب ډېر زبردست وظیفه دي کې وښیل نو دا مخکې شیر کې نورو دوستانو سره چې نورو د خلکو ته هم دې نه ډېره فایده میلاو شي او ډېره اسانه وظیفه 313 پورې ویلی شي او څه دومره ټایم ورباندې نه لګي دا وظیفه ضرور وکړو او نورو دوستانو سره شیر کړو ډېره مننه ویډیو کتنې لپاره